موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې وی انصاف زما ګورې وی چاو وی ورشه د پلانې چینه په غاړه کېنا چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کېنو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونه لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کلیو هغه اسلام ورکړي د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پریوتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغی او هغه بټوي اوچته کو تختی پدې کې یو بل بوډا سپینګیره راغی چراغ او بیس کلی هغه اسوالا واپس راغی ا بوډا ته چې دل تمانا بټوا پریوته هغه بچو خبرم نه مبوس کلو تراله ویل 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده اون تا غسته هغه مان دا غسته د اسوالا سره تورا و سره ته غوس بوډا مر کو موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ما شوق تختول او مردی کی بوډا کو ویلے موسی زما دا انصاف سپوي شو و یا الله نه پوهیږي بټو ما شوم مړی و مردی کی بوډا کو ورته له موسی وکیدا دا بټوا کی چې څومره پیسې وي دې اسوالا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اسوالا په منکر شو نه ورکو نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو وی یا الله دا خو ټیک ده او دا بوډا دې په ولې مړ کړو وی دې بوډا د دې اسوالا پلار وجلو خو دې اسوالا ته پته نه و نو په دې چل می د اسوالا د پلار بدل دغه بوډا نه واغ دا زما انصاف ده ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسیو د مخ کېو د یوونه نه پناه وغوښته دا ونه دا دټ چې دا تنه چې دا ورته شک شو او د دننه نه استونه بیا پکې وره هغه قوم چې هغه په دی ونه حرکه او ذکریا علیہ السلام ته په دی ونه کې دننه خدای پاک وی چې غږ بنک دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنک کدی غږ کو نو غږ نه ابراہیم علیہ السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی ورته وی غږ بنکې کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو نو بس نامه ختم غږ بنکې سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزرالا چې یا رسول الله ما زنا کړی دا
ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میعاد دی ته به وله تی ورکوې چې د پیو میعاد تیر شي بیا به ګورو پیغمبر غرض دا و چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به نه راځي چې بچ شي 2 کاله پس بیا راله ماشوم یې غېږ کې نیولی دی ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ما ته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله مې خراب نشي پیغمبر وی صحابو ته جو د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده بویسه مسله دا ده چې ښځې سنګسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کي او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي کاڼي ویشتل شروع شو یو صحابي په دې مخ په کاڼي وویشتل هغه یو وایي اواز جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزا په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده که د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکي نو یو بم دوزخ ته لاړ نشي نعره تکبیر شان صحابیه دا ایمان به زمونږ شي سردار کونین زمانه ده یو يهودي دی هر وخت سردار کونین تکنزلی پستر ګړون ډېر علاج وکړ نبی نا کې چې نبی نا کې د خزې څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغستې او خاون تیراوړي چې دارو می درته وړي صلاحي پکې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دا سړي خزې وې دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي وې ښا تا د دشمن د خپو خاورې ماله په سترګو کې واچولې چاړی راواغسته ویویستې خو چې ویویستې لاندې نه نورې چې ویویستې لاندې نه نورې آواز ورته وشو چا بدبختان تا پکې داسې رانجا چولی که تر قیامت او باسې دا به نورې کېږي د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندر تو ته منې نه بی بی فاطمه واده څنګه شوی ببره شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوی و جناب محمد رسول الله په واجل چې بچی ادا ستاد واده لپټا دا کالی نو د کجور د پاڼو یو دو کړای جوړ کړي یو ورته په یو وکی واچول بل په بل کې ورته بچیا دا ستاد واده زیورادي او ما زیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بی بی فاطمه نکاح پخپل د حضرت علی سره وتړل پخپل سنت طریقه دا ده چې پلار با د خپل لور نکاح پخپل تړل د بی بی فاطمه نکاح رسول الله پخپل وتړل او جنکای ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوځي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه جنت له باغ کور زی چا د بل د آباده په تصور صحابه کرامو عملی طور دا شیخ ودل عملی طور چې جنت باغ څوک غټي
چې د خپل خلې نه لوړی وباسي او بل له خپل خلې نه وباسي. داسې لا چا کړي عزیزانو په یو جهاد کې 9 کسه داسې په قطار وهلي پراته دي. 9 کسه اوبه راوړئ، اوبه یې چې راوړئ اړومبیله چې اوبه ورکړې هغه زما خیر دی دا ما سره چې دی تلی وړی چې هغه لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې دی بل لی چې 9 ته سړی رسېدو دا وروستو ټول مړه شوي اوبې اوبو. پیغمبر دے دا اختر ورځ د مونځ ته روان لاره کې یو ماشوم نسکور پروت دی او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړه په غېږ کې راوچت چې دا اختر ورځي او تا پاک او نوې او ټاټ پاټ کې جامې اچولي او په دوړو کې خاو لیت پیت ماشوم پروتی دغه وخت کې به راوچت کې په غېږ کې ورغه او ماشوم یې غېږ کې راوچت بچیا ولې جاړي و یا رسول الله دا اختر ورځ د نه مې مور شته نه مې پلار شته نه چا جامې راغوستي نه چا خوراک را کړی نه چا پیسې مرګري می ټول لګیا دي خوشحاليږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته. پیغمبر صحابه ته وی چې تاسو عیدګاه ته ځئ زه درلما کور ته راغی په منډه بی بی فاطمه او عائشه ته आवाज چاله را منډي ای په منډه راغی وی زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوست الا د امام حسین او د حسن جامع راواله او دی بچی تا واغوندوه قجوره او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له په خله کې ورک مخلاص ولوزل فاطمه لګیا ده ولا مخلاص وین عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دې نه پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړي بیا په کې کېرو چت کو بار راويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولرال چې اوس خو دې جړل اوس خان دې ولې ورته وی ولې بنه خان دما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چا رونوی نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده. هارون الرشید بادشاہ پخکار وته خکار وکړه او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارګر هغه او د هارون الرشید د مخ نه روټه وتخو هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارګر پرېدم چې وجلې مني زه بادشاہ کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخ نه روټه وتا دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دان واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دې ورپسې کارغه د یو غره ناغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې انت سګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي
پخپل پټکی او ساده او پډاډا پروت دی دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له پخله کې ورک بجای د دې چې کارغه دا روټه پخپل خوړلې وي نو دا یوړه هغه له پخله کې ورک بادشاہ چې ورو رسیدو نو کارغه والوت دې سړی نه تپوسو کو چې څوک یو دا ولی هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار اتلم غلو ونی و ما وې شو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو زیدل تداسې پړ او څوک په دې لار راضیم نه چې ما پرانی څومره موده وشو وې درې میاشتې وشو بادشاہ ورته وی چې درې میاشتې وشو او تدل ته تړلې پروت دی نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لار دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې وبم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال نو زما دیوانو سو پورې چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورکړي حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر په کدو سره به ډیر مینا کوله ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندېم چاړو بل شی او نه پیغمبر راوغختو چې الکتا عمل دې الله بندا وی والله کوم نور څه عمل نشته خاص خدا مې اورید چې ستا کدو ډیر پخته ما وی چې والله قبل شی او فرم جواد هغه شینا چې زما د محبوب خوښ مودي او شوي کدونه بغیر بل شي نه حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیره وره تاسو خیال بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شعر اتداسه وخایا چې پاغه پورا عمل پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي او یو شعرات حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 وخت مونږ په خپل وخت کوا بس تب جنت تلاش هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه په زیات کم او نه ته کم زیات معنا نه والله ک نفلونه موکا دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به والله ک څه کم چې سره روان شو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا سره په خپل ایمان کې دومره رښتینه ده د بګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی نو کله چې دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سره ولید نو د سړی ته وګوري حد د عشق حد عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس پیغمبر تقریر کړي یو باندې چې سړی هغه ته اعرابي وای عربي کې اعرابي ورته وای باندې چې تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز راو بدا سے مجلس کې لکتا سناس کی دا سے پاسې دو لنګي اوچت کو په جمعات کې متیاز صحابه ورته په غوسه شو چې
تاسو کې چا ورته په تورم ګوته والی لکه دا سره وایي د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز راغلی پیغمبر ویل نه خبردار چې څو ورته ونه وایي پیغمبر فرمایل خبردار چې څو ورته ونه وایي پرې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تش متیاز وکړي بیا راغی کې علماء لیکي چې دا سره خویا ناپویا باندې کې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي نو د دې وجه وکړي محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا و چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی متیاز ورغلی ډېرې ټینګې اړکې خیال وکړو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان رانه فوت کیږي او که نظم هلته متیازې ټینګې راغلي راشه دا د جمعات بی ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشي د صحابو د عشق دا علم د مینې دا علم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو به وایي چې بس خود خدای احکام منلو قاصد و رهبر نه نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړه ثوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ما خام چې حضور علیہ السلام راغې ثوبان بیا هم جاری ورته وی الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق نشته اوس جارم زکا چې که په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناسته اے حبیب زباغ جنت سکم چی چرتا تا نوی نما جنت سکم حوری و غلمانان و مانای سکم ما مقصود خود تے نو چی تا نوی نم زب جنت سکم اللہ د خدای غیرت په جوش کې راځي د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونی اوسه بل شوق قرآن راغی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين اے پیغمبر ثوبان توایا چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینه نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفګان لري
دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګیا او پروا نه و. پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې. ما ته روټه ضرورت نشته. جناب محمد رسول الله یو کڅوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کڅوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستې نو دې کڅوړه کې لاس منډه نو تازه قجوري بروزي او بیا اخرا ا کڅوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کڅوړه ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کڅوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کڅوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کڅوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغه لګولا کې د ابو هريره نه کڅوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. نن خود خلق یو غم دے او زما دو غم دی وخلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما. یو می هغه غم دې چې حضرت عثمان شهید دی او دوی می هغه غم دې چې زما د محبوب د لاسه کڅوړه رانه اور کښوا. چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمع بلاس منډه او تازه قجوري راو اوړه کم قوم چې په خدای اعتماد کوم کمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاوش. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مدین ته یو گورنر واسطو د مدین خلق ور تراوتی چې گورنر را روان دے پیدا ورا خلق ویلا گورنر اس بسواری بھی و خان بھئی وغیرہ اتیان بھئی دے ورا سوک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی دا گورنر دے خدر آزاد شاہی کور تا منتقل شو آگے ویزا شاہی کور کے بنو سے گم زب جماعت کے اسے د یمن خلکو ویلې چې ځان دې په جماعت کې منځونه کوي او مونږ به د شپې ډاکې کوو. دا خو ښه کار دی د شپې جماعت کې پروت دی او ټوله شپه یمن کې غلی شي سهار له چې ګوري خلکو وی صاحب پیګا خو ټوله شپه غلی شي ته نوی گورنر راغی ویل خا ویلې او داسې یو سپی ولاړ سپي ته آواز وکړو چې دی خوا راشه اسپه چراغ ورته وی چې واوره د ټول یمن سپو ته وایا چې بیګالا د ماسختن مانځنه رستو څوک د کور راووتو ټول سپیتی غیر چاپیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي. سپی ول ډیره خداسه چې شپه شوه د ټول یمن سپی لګیا دي په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپی ته غیر چاپیر شي چې رب نه وهي کې نه خرو دي
سار لا گورنر صاحب په چکر والو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولي دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسه هغه ورځ او د سلمان په گورنرۍ کې په یمن کې بیا اغلا او نشو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله ورکړه فیصله را سلور کا سناستی مار راغه مار پیچھے سب مار راغه په دې سړی وروخته ده د ځان نو غرزول په د وروخته د ځان نو غرزول په د وروخته د چې ځان نو غرزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مرش قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړی تاوان په دې دریو کې پچا دي استاد سو عقل څه وایي چې بای دې دریم سړی چې په د ورو غرزول خو د په غرزول دا و چې چلو نو دا دریم په تاوان ورکړي ها دریم به ورکړي تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه پوهیږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وایي چې دا دریم سړی به تاوان ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دغه د څه فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړه دا اجتهادي مسله ده خبره ده څه نه ده دغه ګوره دې سړي باندې چې مار راوخته د په دوه غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبد شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دا و چې چلو کبد شو بچو نو دام خلاص د چې په دوه غرزولو دا و چې چلو خبره په دوه دکې کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ور کوي او کفل علی نه چې چلی ډیر سات پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو د خپل سستۍ د وجه مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې تاسو خیال راکړئ ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې ناغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دالر کې زما مخینه نو بادشاہونی وو په جیل کې و تاسو خیال علم داو تقریر کوي یو سړی را پاتې دو وسب زما عقل دانه منی چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارس په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی ده تاسو سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پڑھ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې کچ جنت تلاش وکنه دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پڑھ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لاله نشي د مسلمان کچ جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټه وکړه چې روټه وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یاري د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته روټه ترازی خدای زما کور ته روټه تراشه سو وخت برازي امام صاحب ورته الماخام برازي امام صاحب د ماخام په ځای ماسختن تیر ورغله دغه چې هغه د دریاب ناغه غاړه دی دې غاړه اوسېدو سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافي دی وکړه تا خو ماخام ټیم ښودلی او
رالی ماسخوتن تیر ویلی بچیا واده خلافی میں ندا کړی خو یو تکلیف پیښ شو وی څه وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته نه وه چې زه پکې راسور شوی وي نو اریان دریان ولاړو ما نو په دې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده پخپله او بیا پخپله تختې شوه بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو بیا پخپله تی کشته جوړه شوه نو اله پکې زه راسور شم او دلته راغلم ویل ترکان ملکان نو ویل نه یقین وکړه چې پخپله ونه م راوغورځېده او تختې پخپله شوه او میخونه پخپله پې ټکوالی شو کشته ته پخپله جوړه شو بیا زه پکې راسور شم ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي ویل بچیا ولې ویل دې ترکان هم کشته جوړېدی شي ویل دې ترکانه کشته نه جوړېږي ویل نه دا زما عقل نه مني ویل بچیا چې دومره غوندې کشته بې ترکانه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بیا خدایه څنګه جوړ دی سړی اکبک شو با امام صاحب لاس ورکوی لا اله الا الله محمد رسول الله اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالک هم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی په داسې دلایلو به کافران مسلمانول دا د امام ابو حنیفه شعر د امام شافعي شان وګوره اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت امام صاحب وفات شو امام شافعي قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم نو د امام صاحب قبر ته براغله 2 رکعاته نفل به مې وکړه او زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په منځ کې خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول ځکه چې د ده مذهب دا نه نو د قبر نه یې ماله حیا راتله نو چې 2 نفل به مې د هغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه نو د هغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسئلے کشف ما تا وکړو مسئله بیان دا د امام شافعي شان اجي محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډما غړې دا مونږ بڑا بیري ته تلو تقریر ول راځي تقریر پرې دی بلکار کو سکه ول دی اجري ته ډمې ته او جی بس کیندا به راځي د مخ کې عموم ورپسې اجري تن نوتو غیر چاپیر دنیا ناستا دا دم لګیا دا غډیږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړل یو باجی او لګیا دی خړنګا دړنګا جوړه دا دا ستاسو باندې خوشاټر ورته نه اجي محمد عامل ورغه دمه د لاس نونی او بچی الک صبر وکړ یو غزل وما لاسونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل واورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دې چې دغه وختم دې ډمه ته تیر کو نو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي دا ویلو او په جړاش چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا شو ورته لواوري بچو کده خدای بندگان یې نو جمعه تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمتا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناستو صحیح نه په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو اجره خوشې پاتې شو خلک ټول جمعه تراله